السلام علیکم. کیله او د کیلې خوړلو ګټې. کیله ډېرې ګټې لري. د نورو بې شمېرو ګټو سربېره د سترګو لپاره هم یو ګټوره میوه ده. کیله د سترګو روغتیا ښه کوي او د عمر له زیاتوالي سره د سترګو د لید د کموالي خطر کموي. د استرالیا په کوینزلینډ پوهنتون کې ترسره شوې یوې څېړنې کې ویل شوي چې په کیله کې کیروټین نومي مواد وجود لري. کیروټین میوو او سبزیجاتو ته سور یا ژیړ رنګ ورکوي. کیروټین نومي مواد وروسته له هغه چې بدن ته دننه شي په ویټامین A بدلیږي. ویټامین A د سترګو روغتیا او لید لپاره تر ټولو اړین ویټامین دی. د دې څخه وړاندې په یو شمېر روغتیایي څېړنو او پلټنو کې ثابته شوې وه چې کیروټین نومي مواد د سرطان ځینو ډولونو، د وینې د شریانونو ناروغیو او شکر څخه انسان په خوندي ساتلو کې مرسته کوي. د څېړنو په پایله کې څرګنده شوه چې په ورځني ډول یوازې د یوې کیلې خوړل د عمر زیاتېدو سره د سترګو لید ته پیښیدونکي ناروغیو په مخنیوي کې ډېره زیاته مرسته کوي. په امریکا کې هم څېړنه شوې وایي که چیرې د زاړه عمر ښځې هره ورځ یوه کیله وخوري نو ځان به له دماغي مریضۍ څخه وژغورلی شي. څېړنې ښایي چې د دماغ د روغ ساتلو لپاره او د دماغي د هر مرض مخنیوي په برخه کې باید کیله او نورې هغه میوې وخوړل شي چې پوټاشیم لري، نه ځانګړي د لمر او پچکاري. څېړنه وایي هغه ښځې چې په مسلسله توګه هغه خواړه ترلاسه کوي چې پوټاشیم لري، دوی د نورو هغه په پرتله 10% له مخکینیو مړینې څخه ژغورل کېږي. کیله عصبي سیستم نورمال ساتي، د وینې سرې حجرې تولیدوي، د قبضیت او د معدې د زخم لپاره غوره درملنه ده. ناپاک او ځینې مضر شیان له ځیګر څخه لرې کوي. مننه.